أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله رب العالمين ففضل سرا سورة فاتحة سرتور سیدل. سورة فاتحة بیان کې ډېر غټ وخلی ځکه چې ډېر لوی علمونه ورته راټول شوي دي او چې څومره تفصیل پکې هم وکړی شي نو هغه تفصیل په سورة فاتحة باندې کمیږي. اوس د دې پسې دویم سورت چې کوم نن مونږ شروع کوو هغه سورة البقره ده او قرآن مجید کې دا ډېر اهم سورت دی او ډېر لوی شان چې دی هغه دې ته حاصل دی. رسول مبارک صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فرمایي وایي د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ او ادیرې ته مه جوړوئ، په خپلو کورونو کې د سورې بقرې تلاوت کوئ. یو حدیث کې داسې راځي چا چې د شپې سورې بقره تلاوت کړل نو د 3 ورځو پورې د هغوی کره شیطان نشي راتللی او چا چې د ورځې سورې بقره تلاوت کړله نو تر 3 ورځو پورې د هغوی کره شیطان نشي راتللی. بل یو حدیث کې داسې راځي وایي تاسو د قرآن کریم تلاوتونه کوئ ځکه چې دا به شفاعت کوونکي په قیامت کې او خصوصا دا 2 سورتونه چې دا چمک او رڼا والا سورتونه دي، یو سوره بقره او یو سوره العمران، چې دا به د قیامت په ورځ سفارش له داسې را روانې لکه د وریځې 2 ټوکړې یا د مرغو هغه سیلونه صفونه به نړۍ او د خپل ویون کې سفارش چې دی نو هغه به کوي. او چا چې وایي سوره بقره ویلې ده نو د هغوی څوک چې سوره بقره وایي د هغوی دپاره برکت دی او څوک چې سوره بقره نه وایي د هغوی دپاره حسرت دی. سوره بقره د علمونو ډېر زیات علوم چې دی هغه پکې دي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه و سوره بقره په 8 کاله کې زده کړې وه. عمر فاروق رضی الله عنه سوره بقره په 12 کاله کې زده کړې وه او کله چې زده کړه نو په دې باندې د اوښ قرباني ورکړې وه، اوښ حلال کړی او خلکو له خیرات کړی په دې باندې. نو دا دومره لوی صورت دی. حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله فرمایي چې په دې کې زر اوامر دي د الله تعالی، زر نواهی دي پکې او زر جمله خبریې دي پکې. قرطبي رحمه الله وسر زیاته کړې ده وایي چې په دې کې زر احکامات د الله رب العالمین دي. نو سوره بقره چې دا ډېر زیات اهم سورت دی او ډېر فضایل په احادیث مبارکو کې راغلي دي او دا کله چې رسول مبارک صلی الله علیه وسلم مدینه ته لاړو نو د سوره مطففین نه بعد دا نازل شوی دی او په مدینه کې دا اولنې سورت دی په اعتبار د نزول باندې. یو څو آیاتونه علاوه دا په مدینه کې د ټول نه اول نازل شوی دی او دا څو آیاتونه بیا د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم د وفات نه لږ مخکې چې دی نو هغه نازل شوي دي. نو سوره بقره چې دا د مخکې صورت سره ربط نو په نزول په اعتبار دا د سوره مطففین نه بعد نازل شوي ده، خو دلته راغلي ده د سوره فاتحه نه بعد. نو قرآن کریم له چې کم ترتیب ورکړی شوی دی نو دا هسې ترتیب نه دی بلکې ډېرې فایدې په دې کې موجود دي. نو مخکې صورت سره ربط چې دی یو ربط دا دی چې سوره فاتحه چې ده نو په هغې کې اجمال و دا ډېر زیات مختصر طور باندې الله رب العالمین پکې دا احکامات او خبرې ذکر کړي وي. نو سوره بقره چې ده نو دا تفصیل د هغې دی، سوره بقره د هغې تفصیل دی. په سوره فاتحه کې بله وجه دا ده چې په هغې کې د الله رب العالمین تذکره شوی یعنی د الله د الوهیت او سوره بقره کې د الله د الوهیت تفصیل دی. په سوره فاتحه کې د رب تذکره شوی ده او سوره بقره کې د هغې یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم نو په هغې کې د رب تفصیل دی. په سوره فاتحه کې الرحمن الرحیم د الله د 2 د رحمانیت لوی صفات ذکر شوي دي او په سوره بقره کې الله په بنی اسرائیل او بنو اسماعیل باندې خپل رحم او رحمتونه هغه یاد کړي دي. په سوره فاتحه کې مالک یوم الدین د آخرت تذکره چې دی نو هغه شوي ده. نو په سوره بقره کې د شفاعت تذکره چې دی نو هغه کیږي د انسانانو. په سوره بقره کې الله رب العالمین د عبادت تذکره د انسان کړي ده
او په سوره بقره کې په تفصیل سره عبادتونه چې دین او هغه بیانېږي. دغه شان سوره بقره کې د الله رب العالمین نه لار غوښتل شوې ده اهدنا الصراط المستقیم. نو دلته سوال له نو سوره بقره چې د اجابت ته او د هغه جواب دی. دلته الله رب العالمین درې ډلې ذکر کړي سوره فاتحه کې انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نو په سوره بقره کې الله رب العالمین د هغه تفصیل ذکر کړی دی، د مؤمنانو تفصیل هم ذکر کړی دی، د سختو کافرانو تفصیل هم ذکر کړی دی او د منافقانو تفصیل چې دین او هغه هم ذکر کړی دی. نو دا د سوره فاتحه سره ربط شو. نور هم ډېر ربطونه چې دی هغه د دشته دی خو د وخت د کمی په وجه باندې دومره کافی دي. سوره بقره چې دنو د دې ته بقره سوره بقره وتا ولی وای. نو د سوره بقره یو وجه چې دی هغه دا ده چې بقره چې دینو دا غواته وای او په دې کې دا بقره تذکره شوې ده چې کله د بنی اسرائیل واقعه په خپل ځای باندې راشي دا غو یو قتل شو دا غي د پر الله رب العالمین دوی ته حکم کړو چې تاسو یو غوا حلاله کړئ او یو وجه د هغه دا و چې د دوی هغه عقاید چې دی هغه ختمول چې دوی به د بقره او د غوا عبادت کولو. نو بقره وته په دې وجه باندې وای. بعض علماء د سویل دي چې تاسو دې ته سوره بقره مو وای بلکې دې سی وای چې دا هغه سورته ته چې په دې کې د بقره تذکره شوی دا د هغه سورته ته چې په دې کې د غوا یعنی د بقره تذکره شوی ده. خدا خبره ډیره ټیک نه ده ځکه چې حدیث کې په خپل وته بقره ویلې شوی ده. نو چې کله حدیث کې وته بقره ویلې شوی ده نو بیا بقره ویل وته ویلې شي. بل لدینم فستات القرآن هم دی یعنی د قرآن کریم خیمه په دې کې به تذکره وشي چې په شپږو خبرو باندې د اسلام قائم دی. نو هغه شپږې خبرې چې دی هغه په دې کې ذکر شوی دی. نو ځکه وته فستات القرآن وای یا چې کوم دی د زهرا هم وای دیتا زهرا هم وای یعنی پړقیدون کې صورت چې څنګه د مخ کې حدیث کې ذکر شو چې دا صورتونه تاسو وای او قیامت کې بستاسو د لپاره شفاعت کوي. او سنام القرآن وتهم ویلې شوی دی حدیث کې راځي چې لكل شیء سنام وسنام القرآن البقره. د هر یو سیز د لپاره یو قوبي په دې وخت کې چې څنګه دا قوب چوت نو دسی په قرآن مجید کې د بقره چې دینو دا چوت صورت ده. نو زکه دیتا سنام القرآن ویلې شوی ده او دیتا چې کم دینو الف سوره الف لام میم وتهم وای. سوره الف لام میم چې د کم اولنی حروف دي نو دا ورته هم ویلې شي. وز د دې صورت موضوع چې دنو هغه بسې د سوره بقره موضوع چې دا هغه بسې. نو موضوعات د دې ډېر ذکر شوی دي. یو موضوع چې دا هغه د دې دا ذکر کیږي اولنې توحید د الله رب العالمین دی وحدانیت د الله رب العالمین بیانې. نو دا بیان شوی دی قل من کان عدوا لجبريل فوري وای چې دلته کې چې دینو توحید بیان شوی دی او د دې زینه والا د لیس البر ان تولوا وجوهکم پوری رسالت چې دینو هغه بیان شوی دی. دریم چې دی بیا د هغې نه بعد جهاد فی سبیل الله ذکر کوي او د هغه تفصیل. نو دا تقریبا 253 آیت پوری. او سلورم چې دینو دا انفاق فی سبیل الله د الله رب العالمین په لار کې خرچه. نو دا سی وای چې دا سلور خبرې چې دی دا د موضوع دا ناولنې د الله رب العالمین توحید د ټولو پیغمبرانو راتلل هم د توحید د پاره او قرآن مجید هم درس د توحید ورکوي د الله رب العالمین د یووالي ورکوي. نو د سوره بقره اولنۍ حصہ چې دنو هغه صدا هغه په توحید باندې مشتمل ده. خو د سینه د چې کومه حصہ د توحید د لپاره بیان شو دی کې به صرف توحیدی. ابتدا د تفسیر کې مونږ دا ویلو چې قرآن مجید دسی کتاب دی چې نور خلق یو موضوع بیانای ناغه موضوع له ډیر مثالونه او ډیر تفصیل او تشریح کوي خو خبره صرف او صرف د موضوع روانه. قرآن مجید دسی کتاب دی چې په دې کې کم مثال ذکر کیږي او کم تفصیل ذکر کیږي او کم تشریح ذکر کیږي او کم نوم ذکر کیږي. نو د دین هم مسائل راوځي او د فائدونه چې دی هغه ډکی. مفسرین چې دا تقسیم کړي دی او دایره استدلال چې ګوره د دې حصے هم مقرر دي. نو اولنۍ کې توحید دی، دویم رسالت دی یعنی د پیغمبر پر رسالت او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په پیغمبري باندې دلایل چې دین او هغه
ذکر کیږي او نور وبکې هم ډېرې فائدې چې دین او هغه دریم بیا جهاد فی سبیل الله مدینه ته چې کله رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاړو نو دا حالات را مخ کې شو نو ځکه به کې جهاد هم ذکر کیږي او څلورمه خبره چې دین او هغه انفاق دی الانفاق هغه خرچه کول د الله رب العالمین په لار کې نو پدې کې دا هم ذکر کیږي بل موضوع چې دا هغه اسلام چې دین او دا مرکب دی د شپږو سيزونو اسلام د شپږو خبرونو جوړ دی نو دا د سوره بقره موضوع هم د خدای یاد کوي ډیره پیدا انسان ته ورکه چې اسلام د سنه جوړ دی مونږ خو دعوه کوو خو چې پته را تشتو کنه او بیا ټولې په مونږ کې موجود دي او کنه دي نو اسلام د شپږو خبرونو جوړ دی اولنۍ خبره چې دی هغه صدا هغه ایمانیات یا اعتقادات او دویم چې دی نو هغه عبادات او اعمال د الله رب العالمین عبادت کول اعمال کول دا دویمه خبره ده او دریمه چې دی نو هغه اخلاق د انسان دی نو دا درې خبرې د سیدی چې دا انفرادي په انسان کې ضروری دی او اجتماعي هم د دې ضرورت دی چې اجتماعیت بیا جوړیږي خو انفرادي تور دا خبرې چې دی نو دا ډېر ضروری دی یو ایمان دی چې په الله رب العالمین باندې څومره مضبوط شي او دویم عبادت دي که انسان کې عبادت نه نو د اسلام باندې مګړي یو دریم چې دی نو هغه اخلاق دي یو سړی ایمان هم کلک دی او عبادتونه هم کوي خو انسانان ته په تکلیف کې دي جناور ته په تکلیف کې دي گاون او رشتہ دار او د کور خلق دی په تکلیف کې دي نو دا سړی چې دی د درې صفات نه دي مکمل کړي نو دا انفرادي لازمي دي بیا د دینه بعد درې صفات چې دي نو هغه نور دی چې هغه سره اجتماعیت او یووالی چې دی نو هغه جوړیږي نو یو د هغه نه معاشرت ته یعنی شراکت داری د یو بل سره بیا په شراکت د ژوند او د حالات څنګه تیریږي معاشرت پنځم نمبر چې دی نو هغه معاملات دي پنځم نمبر معاملات د انسان دي چې کله انسانان یو بل سره نو د دوی په ډېرې خبرې ډېرې معاملې د یو بل سره راځي شپږمه خبره چې دی نو هغه نظام او خلافت دی شپږمه خبره نظام او خلافت ته چې دا پنځه خبرې ذکر شینو د دینه بعد بیا سره ځي نظام او خلافت چې نظام چې دا به د قران او د الله رب العالمین به یو په دې باندې به زمونږ استادو ژوند تیریږي او د دې د پاره به منډي او دارا وستل نو دا شپږ خبرې دا سدي دا د اسلام بنیاد دی او دا د سوره بقره چې دی نو هغه موضوع ده نو دا شپږ خبرې چې دی دا په سوره بقره کې په تفصیل سره ان شاء الله چې دا راځي الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته وسو توفیق راکړي چې په صحیح طریقه بیان شي دریمه موضوع چې دی هغه دا سوره بقره ذکر کیږي نه هغه وایي چې د سوره بقره موضوع چې دنو دا ایمان دی د سوره بقره موضوع ایمان په الله رب العالمین باندې دی او ځکه چې په دې باندې په ایمان کې ډېر زیات تفصيلات چې دنو هغه راغلي دي لکه الله رب العالمین تقریبا په دې کې لسکم سلزله چې دینو د ایمان تذکره شوی د ایمان لفظ چې دی راغلی دی کله د ایمان حکم کیږي او کله د ایمان تفصیل بیانېږي او کله د ایمان والا صفاتونه بیانېږي کله ایمان والا ته خاص حکمونه کیږي نو لسکم سل پیره چې دی په دې کې ایمان راغلی دی نو د سوره بقره موضوع چې دنو هغه ایمان دی چې یو طرف ته ایمان ذکر شوی دی او بل طرف ته چې دینو د ایمان متضاد صفات د کفر چې ایمان نه نو بیا بسې بیا به کفري نو کفر چې دی هغه هم په دې کې ذکر شوی دی الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب